د پاکستان هغه حمله چې پر پکتیکا باندې پر وزیرستاني مهاجرو باندې کړې د په هغه په حکله باندې طالبان کوم دریځ لري او څه جواب به ورکړي او د هغه په حکله باندې د امیر خان متقي صاحب ویډیو چې د افغانستان وزیر خارجه ده د هغې ویډیو له تاسو سره شریکه کوم چې د افغانستان د پاکستان په حکله څه وایي کم پیغام د افغانستان د پاکستان و اولس ته لري او د پاکستان و حکومت. راځئ تر هر څه له مخه دا ویډیو وګورو. پرون ابله ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بېوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبار وکړو. بالکل مو تاسو شهیدان ته دا پیغام ورکوو چې ټټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه. زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. دا هیڅ توره نه ده چې تا څو ماشومان شهیدان کړو، تا ښځې او سپین ږیري شهیدان کړو او کورونه دې پیړن کړو. دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دې په وزیرستان کې کورونه ورړم کړو، تا پسې راواخیستل، تا یې مینه ورتباه کړه. اوس دلته شپه تېروي او په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو قوانین شته، ټوله نړۍ له مهاجرینو نه ډکه ده. تاسې وګورئ د دنیا په څومره ملکو کې څو میلیونه مهاجرین ژوند کوي. دا ډېره لویه بې انصافي ده. او که دی افغانستان ته په ټیټ نظر ګوري نو چونکې همسایم ده، ولس یې درون ولس ته، سیاسیون یې درانه سیاسیون دي، هغوی ته یو مشوره ورکوو چې که افغانستان ته په سپک نظر ګورې نو یو وار د شوروي اتحاد له واکمنو سره مشوره وکړه، یو وار د انګریزانو تاریخ هم وګوره، یو وار د امریکا او د ناټو انجام هم وګوره چې اوس یې هم په سترګو لیدل کېږي چې نن ټوله اروپا او ټول غرب او ټول امریکا د یو اوکراین دفاع نشي کولی. لہذا موږ د پاکستان په شریف ولس او د پاکستان په قدرمنو سیاسیونو باندې غږ کوو چې هغه کړۍ یا هغه اشخاص د تاسې په سرنوشت لوبې ونه کړي، د سیمې امنیت خراب نه کړي، د تاسې ګټې په خطر کې وانه اچوي. څوک چې له خپل تاریخه دومره ناخبره دي چې وزیر دفاع دی د محمود غزنوي توهین کوي او په دې هم نه ده خبر چې محمود غزنوي د افغانستان او د پاکستان او د ټولو مسلمانانو ګډ افتخار ده. بېشک په دې هم نه ده خبر چې ته وزیر دفاع یې او د تا په وزیر دفاع کې میزایل د محمود غزنوي په نامه جوړ شوي دي. ستا بالکل هیڅ چاته باید موږ اجازه ورنکو چې دا دوه ورونه هیوادونه، مسلمان هیوادونه، نیکان هیوادونه، دا د نورو د فرمایشاتو ښکار کړي. افغانان هیڅ شی هم نه یری، نه د چا نیکي یری نه د چا بدي یری. له موږ سره چې پاکستان کوم احسانات د جهاد او د هجرت په وخت کې کړي دي هغه هم نه یرو. خو که نن د افغانستان په خاوره باندې یرغل کوي دا هم بیا نه یریږي، دا هم نه یرو. لہذا دوی باید سنجیده سیاست خپل کړي. ما ته د ټوله دنیا په سیاسي اصولو کې دا راوښیي چې یو هیواد د بل هیواد ته سیاسي پلاوی ولیږي، استازی دی ولیږي، هغه د هلته په خبرو بوخت وي، هغه د مذاکرات کوي، هغه د نزدېکت راولي او هغه د په هغه ځای کې د خبرو او د مذاکراتو په میز ناست وي او ته د شا له خوا تعریف شو ورواله زه بمبار وکړې. دا د تا د خپل هیات یو فلاوی هم تللی و، دا د تا د خپل هیات توهین نه ده، دا د تا د خپل حکومت سپکاوی نه ده، دا د تا خپل ملکی حکومت ته په سپکه نظر کتل نه دي. لہذا ورونو نننۍ د جد شپږمه دا نه باید هر څوک عبرت واخلي. شوروي نسته، افغانستان سته،
بشک د انګریز امپراتوري نه نن برټانیه جوړه سوې ده، امپراتوري یې نشته، خو افغانستان سته سرشاره ده. امریکا او ناټو تښتېدلې ده، نشته، خو افغانستان سته، ولس یې سته، آبادي یې سته، افتخارات یې سته، عزت یې سته، الحمدلله، اقتصاد یې سته، سیاست یې سته، حکومت یې هر څه یې سته، سته. امنیت یې سته. له دې نه باید ټول عبرت واخلي. دوستانو، د امیر خان متقي صاحب خبرې تاسو واورېدې، تاسو به بل ځای هم کتلې وي او په دې حمله باندې تاسو خبر هم یاست چې د پاکستان حکومت له طرفه پر پکتیکا باندې سوې او هلته هغه مهاجرین د وزیرستان پر هغو باندې سوې او د پاکستان حکومت بیا دا ادعا کوي چې دلته موږ خوارج وستلي، چې دوی TTF ته خوارج وایي، چې هغه مې په نښه کړي. خو د پر دغه باندې یو راپور جوړ شوی، هغه زه له تاسو سره شریک کوم. د هغه سیمې خلک وایي چې دلته هیڅ کوم TTP وجود نه درلودی، دلته عام ولس، عام وګړي وو، پر هغو باندې بمبار شوی ده. راځو د امیر خان متقي صاحب خبرې ته یقینا ډېره په زړه پورې خبره یې وکړه. که د پاکستان حکومت له افغانستان سره اړیکې خرابول غواړي، پر افغانستان باندې حمله کول غواړي، دا نه تنها چې په افغانستان کې حالات خرابېږي، دغه پاکستان ته هم نقصان رسوي. تېره ورځ هم عمران خان خپل بیان ورکړی چې له افغانستان سره چې دا اوسنی چې کوم حکومت ته په پاکستان کې د سیاسینو دا ولې داسې جرأت نشي کولی چې له افغانستان سره خپلې اړیکې برابرې کړي، ولې دوی داسې کړنې کوي چې پر افغانستان باندې بار بار حملې کوي او دغه حملې به ډېر دفاع، ډېر سخت ټکی ولري. یعنې اوس چې په الحال څومره اړیکې د پاکستان او د افغانستان سره خرابې دي، که داسې حملې نورې هم سي او دوی دا حملې ونه دروي، دا به نورې هم دوی تر مابین اړیکې خراب کړي. عمران خان خپله د دې په باره کې داسې اکشن اخیستی و، یعنې مذمت یې بولي، سرڅه یې بولي، حکومت ته دا ویلي چې دا کار څخه باید تاسو لاس واخلئ. بله خبره، لکه امیر خان متقي چې وایي انګریز نسته، امپراتوري ټولې ختمې شوې، خو افغانستان شته. یوې خبرې ته باید موږ او تاسو سوچ او فکر وکړو. که اوس د پاکستان حکومت پر افغانستان باندې حمله کوي، چې د چا په خوښه یې کوي، چې د هر چا په خوښه یې کوي، والله اعلم چاته معلوم، خو هغه خلک چې د دوی تر شا ولاړ حملې کوي پر افغانستان باندې، هغه خلک هم یو وخت کې داسې راځي چې امریکا مثلا په الحال په پاکستان کې دا اوس هم د پاکستان ټول قانون یې په لاس کې اخیستی، یو ورځ به دا ځي افغانستان او پاکستان سره مخ کېږي، بیا به تاسو ته پته وچلېږي چې څوک پر میدان پاتېږي او څوک له میدان څخه تښتي. د امیر خان متقي خبر ده چې مثلا کم خلک دا سیاسینو ته معلومه، هر کس ته چې تجربه لري هغو ټولو ته معلومه چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې خرابوي هغه څوک دي، هر چا ته معلومه ده. خو داسې یو ورځ راځي لکه امیر خان متقي چې وایي هغه خلک چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې خرابول غواړي، هغه به یو ورځ په تیښته باندې ځي، خپلې پښې به سپکوي، خو بیا به پاکستان افغانستان ته کم جواب لري چې د بل په خوله باندې ټول عمر د افغانستان امنیت، د افغانستان هر څه خرابول. نن هغه نسته، هغه خلک ولاړو یوازې پر یوازې میدان باندې یې پرېښودلې، بیا به افغانستان ته، افغانانو ته کمې سترګې لري، په کم مخ به جواب ورکوي. بله خبره، اخرینی خبره په دې ویډیو کې مقصد دا ده چې هغه خلک چې په جنګونو باندې خوشحاله یا د معلومه خبره ده چې ډېر خلک به یې زما په خپلو مینوالو کې څوک په د پاکستان طرف نیسي، څوک په د افغانستان، دواړو ته زما دا یوه مشوره ده، په جنګ باندې مه خوشحاله کېږي، په جنګ کې ګټه نشته، په جنګ کې خیر نشته. اکثره وخت زه وینم زمونږ افغانان ورونه یا پر ټویټر باندې یا پر فیسبوک باندې یا پر ټیک ټوک باندې داسې مثلا داسې کوي، د پیغور په وجه هم وایي، لکه د پیغور چې چاته ورکوي یا داسې مقصودي هم وایي اوس به څه وکړي، طالبان به اوس څه وکړي، ملا یعقوب اخوند ولې غلی ده، ولې به څه وکړي. و د الله تعالی دوسته و مسلمانه، بیا غواړي چې افغانستان بل جنګ ته ولاړ شي، بیا غواړي چې افغانستان بیا د 20 کلن انقلاب ښکار شي، بیا غواړي چې افغانان خلکو ته په بد نوم باندې معرفي شي چې دا له جنګه ما سوا بله خوا نه لري. افغانستان که اوس هم څه کمزوری ده، مثلا د اسلحې له لارې یا د نظام له لارې، لیکن د ځمکې په جنګ کې تر هر چا غښتلی ده. افغانستان که اوس هم دی باندې مه بوله چې پر ده باندې یو ملک حمله کوي، دی د هغه جواب نه لري، د هر څه جواب لري، خو هغه په دې خاطر باندې تر ډېره وخته پورې چوپ پاته کېږي، څه نه وایي چې دا کس په ما باندې یو وار ګرم شوی،
خیر دی وری تفریح د پر آینده وخت کې به سم سي، بیا ګرم سوی بیا به سم سي، بیا به ګرم سوی بیا به سم سي. په دغه تمه باندې ناست دي، په دې خاطر باندې خاص چې نه غواړو افغانستان بیا جګړې ته ولاړ سي، نه غواړو چې افغانان بیا نورو ملکونو ته مهاجر سي، نه غواړو چې افغانان بیا د بل تر لاس لاندې سي. نو که چیرې بار بار دا رقم کیږي، هغه امیر خان متقي بار بار وایي چې زمونږ دغسې دي هغه مه ازمویي. که چیرې مونږ پر خپله اخري خبره باندې ودرېدو، بیا مونږ تر هر څه باندې تیر یو. افغانان تاسو ته معلوم دي چې بیا تر هر څه تیر دي. که یو وار د جنګ میدان ته شوسلو، بیا چې په خپله خوښه نه ووځي د جنګ له میدانه، څوک یې نشي ایستلی. نو مه غواړئ د دوو ملکونو تر مابین جګړه. هغه خلک پسې راوځي چې څوک غواړي د دوو ملکونو تر مابین جګړه راولي، امنیت خرابوي، اختلافات راولي، د دې تر مابین ورورګلوي ختموي. کوشش وکړئ د دا رنګه خلکو په شا پسې مثلا داسې ودرېږي، ختم یې کړي دا خلک. په دې خلکو پسې سي پرېږدئ یې مه. څوک چې د دوو ملکو تر مابین اړیکې خرابول غواړي، او څوک چې د دوو ملکو مسلمانان بیا خاص کر که د پاکستان چې څومره سرحدات دي وګورل، افغانستان سره پر دې باندې ټول پښتانه پراته دي. که خدای مکړه چې دا اوس جګړه ولګېږي، اول نقصان یې پښتنو ته رسېږي. نو باید موږ او تاسو دا خواهش ونه لرو چې ولې پلانکی جنګ نه کوي، ولې پلانکی جواب نه ورکوي. پرېږدئ ملک مشران دې په هر څه باندې ښه پوهېږي، تر موږ او تاسو خپلې تجربې لري، پر خپل وخت به دې هر څه ځواب ورکړي.